اتم مارچ زنانه چې زموږ د کورونو ستنې په ولاړې دي، د سړو ژوند په سوکاله دي، د بچو د پرورش لوی ذمہداري تر سره کوي، د کورونو بجټ ساتي، د غم خادش شان جوړوي او د رشتو په تړلو پرانستلو کې غټه برخه لري. په دې ترقی یافته دور کې هم د غنو او بې ضرورت مشکلاتو ښکار دي. کورنی مشکلات وی ک کورنی تشدد د پلار، ورور، زامنو او خاوند د رویو ښکار کېدل وی ک د تعلیم نه د محرومۍ ظلم وی او که د سخرګنۍ د رشتو هوس او جبر، د دفتر او کارونو ځایونو کې بدسلوکي وي او که د معاشرې نورې ناهموارۍ، زنانه د یو مسلسل تکلیف، درد، مشکل، محرومۍ او ناکړدو سره مخ دي. او بدقسمتي دا ده چې معاشرې په دې هر څه سترګې پټې کړي دي او هر څوک په دې ناولي کار کې شریک دي. ولې زنانه که د مغرب ده او که د مشرق نه خو توره ډالګ دي او نو د خپلو حقونو اخیستو دپاره د مسلسل جدوجهد نه مخ اړوي. هسې خو دا سلسله د شروع نه را روانه ده، ولې په باقاعده توګه په کال 1908 کې د نیویارک زنانو د کاروبار وخت د کمی، ښې تنخواګانو او ووټ دپاره د خپل جدوجهد آغاز وکړو او صرف 2 کاله پس په کال 1911 کې 1 میلیونه یعنی 10 لکه خلک د زنانو د حقونو په حق کې راووتل. او دغه شان 8 مارچ د زنانو د حقونو ورځ ومنل شوه. د دنیا په ګڼو ملکونو کې په دې ورځ چوټي وي، چین کې نیمه چوټي وي او امریکا کې خو غونډه د مارچ میاشت د زنانو د حقونو میاشت منلی شي او هر کال د یو نوي سوچ سره د مسلو د حل کولو طرف ته پرمختګ کیږي. سګنې کال 2021 Women in Leadership Achieving an Equal Future in COVID-19 World په نوم یادېږي او هم دا د سګنې کال تھیم یا سوچ دی. هسې خو زنانه د ژوند په هر میدان کې موجود دي او خپل صلاحیتونه هم څرګندوي، ولې په 22 ملکونو کې د هیډ اف سټیټ عہدو ته رسیدلی دي. حالانکه صرف 4.9% زنانه پارلیمنت کې نمائندګي لري او د پوره حقونو حصول به نور 113 کاله غواړي. ولې د ځوان کلجونه انکلوسیو موومنت یعنی د شراکتدارۍ یا د شریک سوچ په آنلاین ټکنالوژي خوروي او د خپل حقونو د پاره لارې چارې لټوي، د سوشل جسټس، کلایمټ چینج او د برابرۍ د ژوند د پاره هلې ځلې کوي او خلکو ته د خپل حقونو په باب لا یادګیرنه ورکوي. دا کال د جنریشن ایکویلیټي فار ایکول فیوچر په توګه نمانځي او لکه څنګه چې زنانه د قائدانه کردار سره سره د صحت، ژوند، معاشرې او رشتو سمولو او ذمہوارولو د پاره کوششونه کوي، موږ د هر څه د کووډ 19 په دې سختو ورځو شپو کې ولیدل او کتل. د صحت شعبه او د میډیا کردار یا د کورونو زنانو د ذمہوار کردار په حق له د ټول پاکستان ولسمني چې زنانو د کووډ 19 د مخنیوي لپاره ډیر زړه پورې او غټ کوششونه وکړل. خو د بد امرغه د ښځو د حقونو په لړ کې پاکستان په 153 ملکونو کې په 150 نمبر دی. اندازه کول پکار دي چې موږ څومره بدسلوکي کولو والا قام یو. دا زمان صرف 2% زنانه په خپل مخ کورونه چلوي، 4% زنانه د بانک اکاونټ لري او یو کم 40% زنانو سره فون شته. دغه شان د 4% زنانو شناختی کارډونه جوړ شوي دي. موږ تاسو سوچ کولی شو چې زموږ د کورونو نه که د زنانو کردار ختم شي یا موږ د بل زنانه ته او د خپل زنانه د پاره کم قسم سوچ او کم قسم صلاحیت یا مراعات غواړو. دا ټولې د سوچ خبرې دي. راځي چې هم د نن نه د نوي ژوند آغاز وکړو.